چې راوګورې ورګډ مې په بخار کړې ستا د تورو تورو سترګو نه مې جار کړې. د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو سلام مینه او درنښت مې ومنئ. په دې هیله امید چې تاسې ټول درنه کتونکي به راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت کلي به مو پرتن وي. کتونکو نن مې بیا هم په نننۍ خپرونه کې د یو بل هنرمند موقع ترلاسه کړې ده. واقعا چې په پیدا کولو کې مو ډېرې هڅې وکړلې خو هڅې مو بېځایه شوي نه دي. نن را سره په پروګرام کې د خوست د سیمې ځوان هنرمند سندرغاړی ښاغلی عاشق ساهو میلمه دی. کتونکو له عاشق ساهو به یو څو پوښتنې هم کوو خو د پوښتنو تر څنګ لومړی دته هرغلاس او هرکلی وایو. ساهو صاحب راتګ مو ډېر زیات زموږ پر لیمو مننه مو کوو چې زموږ بلنه مو منلې ده. سلام. زه هم په خپل وار سره د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو ته مینوالو ته د خپل اړخه او نیکې هیلې تقدیموم. خدای دې وکړي چې ډېره زیاته مننه ساهو صاحب ته چې زموږ خبرې اترې به روانې وي. خو وړاندې له دې چې پښتنو ته راشو د پروګرام پیل دی زموږ کتونکو ته لومړی د چا کلام یا چا غزل ډالۍ کول غواړئ تاسو؟ نو شته شاعران ډېر دي ماشاءالله خو اوس مې ما خو خپله سید شاه سود ډېر زیات خوند وکړي ځان ته راړولی دی. ډېر زیات خوند وکړي غواړم کتونکو راځئ چې د عاشق ساهو دغه لومړنی کلام چې د سید شاه سعود صاحب دی دا واورئ. له هغې وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. بلکې یادونو خو زه ډېره زرې زرې کړم زړه مې وایي چې دا زړه د ځانه پرې کړم د یادونو اباسین به دې لاهو کړې که زه ډېرې دواګانې در پسې کړم ته چې نه وې ته چې نه وې د ژوند کار کولی نه شم راشه 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 انتظار کولی نه ته چې نه وې ته چې نه وې د ژوند کار کولی نه شم راشه راشه انتظار کولی نه شم راشه راشه انتظار کولی نه زما د وس خبره نه ده زندګي زما د وس خبره نه ده زندګي زما د وس خبره مجبور یم خو مجبور یم مې انکار کولی نه شم راشه راشه انتظار کولی نه شم چې نه وې ته چې نه وې د ژوند کار
راشه انتظار کولی نشم کولی نشم مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی مخامخ راته قاتل د سر ولاړ خو انسان دی بې ګزار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم کار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم کولی نشم زړه مې غواړي اظهار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم اجنبي د ژوند کار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم کولی نشم کولی واه څه خوندور کلام مو د سعود صاحب تمه لرم چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل درنه کتونکي به له دغه غزل څخه پوره خوند به اخیستی وي او ستړیا به یو څه نه څه وتي وي. کتونکو یوه یادونه کوو چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او دغه لینک یا پاڼه له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. سعود صاحب دا چې زموږ خبرې به روانې وي وړاندې د دې چې موږ پروګرام پیلولو ډېرو ځوانانو د ټپو غوښتنه کوله نو دا چې غزلې به هم اورو خو په دا منځ کې که ټپې وویل شي ستاسو په نظر ښه به نه وي؟ چارا کبچ یاد دور دے گما پر رونا دل نہ دے وہ تور ببینا وہ تو پیسوں میں
را پکې وینا وکم سما په دعا کېږي روح دې باچا کچ سلام لا دې راځه ودستا ګنا نه دا ګنا د زما خپله دستا ګنا نه دا ګنا د زما خپله کاڼې راواخله جانانه کاڼې راواخله جانانه دستا ګنا نه دا ګنا د زما خپله دستا ګنا نه دا ګنا د زما خپله کاڼې راواخله جانانه کاڼې راواخله جانانه واه ډیر زیات خوند یې وکړ ساهو صاحب کور مو آباد چې په خپل خواږه غږ مو زموږ کتونکي خوشحاله وساتل دا یوه مصرۍ ده وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زلۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه دا چې زموږ اورکوټه شانته پروګرام دی نو نه غواړم چې په دې وخت کې موږ اجازه واخلو خو دا چې پروګرام ډیر کم دی نو وروستۍ شیبې دي له تاسو به مننه وکړو او په له مننې تر څنګ به وړاندې له دې چې خدای پاماني واخلو له خدای پامانۍ وړاندې د چا غزل ډالۍ کوئ تاسو زموږ لیدونکو ته نو بس که ستاسو خوښه وي زما خو د لیدونکو اورېدونکو لپاره فضل سبحان عابد صاحب غزل مې پر مخ وړاندې ایښی نو دا به ډېر زیات خوند وکړي زه هم په دې اخري کې د خپل ټیم په نمایندګۍ د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو مینوالو ته خپل مینه او مننه بیا هم مننه ساهو صاحب او در سره راغلی پرسونل پر ابا باندې زموږ ګران ملګری ښاغلی استاد نیازګل او تبله غږونکی محمد د دوی د هم کور اباد وي مننه کوو کتونکو دا نننۍ خپرونه چې د خوست سیمې له ځوان هنرمند عاشق ساهو سره مره جوړه وه تر بلې وي داسې خپرونه چې ستاسو پر چوپړ کې حاضرېږو خو یوه یې دونه کوو چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او دغه لینک له نورو ملګرو سره شریک کړئ تاسو واورئ د عابد صاحب دغه کلام موږ ته اجازه راکړئ ښاد اوسئ وسره د دې چې ستمګر